د 16 سالو ښایسته جینۍ چې د په میډیکل ټیسټ کې د نمبر کم راتلو په وجه باندې پلار چې د خپل لور په خپل باندې ختم کړه. ویډیو مکمل وګورئ دا واقعیا په کوم ځای کې راغلی دا چې څوک تعلیم یافته نو دا ویډیو مکمل وګورئ او کمنټ په ضرور کوئ چې آیا د پلار دا ښه کار کړی دی او کنه دا په کمنټ کې تاسو ضرور لیکئ. ملګرو دا واقعیا راغله په انډیا لکنو کې دا واقعیا په انډیا لکنو کې راغله د 16 سالو ښایسته جینۍ چې دانو دا غینوم ارشال له چې هغه په میډیکل ټیسټ کې چې دانو کمی نمبر یې غستې وي په شو وخت نمبر یې کم یې غستې وي چې کله هغه کور ته رااله نو پلار چې نمبرونه خبر شو چې یو څو انسی په کې کمی دي نو پلار چې دنو یو لرګي راوغسته او د خپل لور چې دنو په یو لرګي باندې وله دومره تیز وله کنه چې هغه لور چې دا نو ارشال چې دنو په غټیم سره د دنیا نه رخصت شوله. هغه ارشال چې دنو هغه برداشت نه کو ځکه چې هغه د دنیا نه رخصت کړي ولا په لرګي باندې والی و. ملګرو دغه نه پس چې دنو بعد لکنو چې کوم پولیس دي نو د ارشال چې کوم پلار دنو د هم گرفتار کړی دی وس او بیا دا انکشافات نوي شوی دي نوي معلومات دا بارک راغلی چې لکنو چې کوم پولیس دي د ارشال د پلار هم گرفتار کړی دی او د باندې تشدد هم کړی دی ډیر زیات واله ځکه چې د خپل لور په ډیره بے دردۍ باندې چې دنو قتل کړی دا ډیره په بے دردۍ باندې وهلې دا او مړ کړی د دنیا نه رخصت کړی د. ملګرو دا چې دا واقعیا په انډیا لکنو کې راغلی دا ډیر د افسوس مقام دی. زه اوس نه خبر کړم چې دا کس په مسلمانانو کې هندوی ځکه چې دا خو ډیر وړي خبرې دي چې د په ایگزام کې یا په میډیکل ټیسټ کې ته نمبر چې دنو کمی واخلي او دغه نه پس چې دنو تا وجنی دا ډیره د غلطه خبره ده. 16 سالو ښایسته جینۍ ارشاله د دنیا نه رخصت کړه. د پلار ژوندۍ هم تباہ او برباد شو ځکه چې هغه اوس په جیل کې او په جیل کې به هغه ته سزا ملاویږي ځکه کنه چې پولیس چې دن په هغه باندې هم تشدد کوي او ډیر زیات وال ور کوي ځکه چې هغه خپل لور یو ښایسته جینۍ چې دن هغه قتل کړي دا. په دې باره کې تاسو وایي چې آیا پلار دا ښه کار کړی دی او کنه دی. ګورو ځکه چې پلار چې دنو د خپل بچی چې دن هغه په خپل خاتمه کنه دا ډیر زیات غټه خبره ده کنه او بل خبره ده کنه سبا چې څوک تعلیمونه کوي هغه چې دن په ایگزام کې کمی نمبر واخلي نو پلار به سره داسې کوي افسوس مقام د خلک دغه د دنیاي امتحانونه دي کله به نمبر کمی وي کله به سړی پیل کیږي ته بیا پاس کیږي ته بیا کوشش کوي او داسې خبره نه وي چې ته خپل لور یا خپل یو زوی بچی دانو ته راخلي او ته د دنیا نه رخصت کوي. آیا چې څوک تعلیم کوي څوک ایجوکیشن کوي نو هغه په دې باره کې کمنټ وکړي کنه موږ خو کله ناکله واقعیا بیان کوو خلک زمونږ د واقعیا غلط مطلب اخلي او موږ چې دانو لاول واقعیا چې دانو ځان سره لیکو او بل دا چې موږ صحیح معلومات چې دانو راوړو نو داغه نه پس موږ واقعیا وایو. لکه ځین خلک موږ په ویډیو پسې غلط کمنټونه کوي چې ته وزګار شوی آیا زما خپل کار دی که زه وزګار یم او که وزګار نه یم که زه ویډیو ورچوم که چا باندې بده لګي نو مې ګورئ څه مسله نشته ده خو زه به ویډیو ورچوم که زه په هر ځای کې یم که زه کار کوم یا نه کوم هغه زما خپل ژوند دی خپله زندګي مې ده. او دا کومه واقعه چې راغله په دې باره کې تاسو څه وایئ؟